سلام علیکم اشرف غني صاحب او کردی صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم په خیر راغلي ډېر وخت بعد هم سره یو ځای کېناستو او خبرې هم سره وکړلې نو دا راته ووایي چې د خیر سره دې ولس ته تاسو څه پیغام راوړی دی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مننه خوشحاله اوسئ درنو مېلمنو بس زما پیغام خو دا دی چې د ټول نه مخکې به دریم چې دا ولس چې دی د افغانستان ولس دا ډېر غلط طرف ته روان دی نو باید د دې مخه ونیول شي بالکل اشرف غني صاحب زموږ د اختلافات په خپل ځای خو د ټولو خبرو نه وروسته چې دی موږ د ټول نه اول افغانان یو نو یو قوم یم بالکل صحیح خبره ده چې هر خبره باید د دې مخه ونیول شي خو دا راته ووایه چې خبره څه خبره ده مننه مجاهد صاحب خبره داسې ده دلته چې څوک د ملا صاحب پسې خبرې کوي نو هغه کافر کېږي ملحد کېږي نو خبره دا ده چې ملا صاحب هم زموږ خو انسان دی ښه او بد پکې شته دی او غلطي ترې هم کېږي نو ملا صاحب ته هم چا دا حق نه دی ورکړی چې څوک دی چا ته د مسلمان خطاب وکړي یا د چا ته د ملحد خطاب وکړي نو دا حق صرف د الله تعالی سره دی نو زه یم چې د ټولنې دا خبره لرې شي چې په ټاپې لګول په یو بل باندې پرېږدي او بله خبره دا ده د څوک د وطن خبره کوي نو هغې ته هم د ملحد او د دغه خطاب کېږي د کافر بالکل اشرف غني صاحب ستا دا خبره بالکل په ځای ده او انسانان د هېچا هم دا حق نه دی وکړی چې یو انسان دی بل انسان ته کافر وایي یا مدعا د ملحد وایي د دې علم صرف د الله تعالی سره دی خو زه غواړم چې د دې په باره کې زموږ د ملا صاحب هیبت الله اخوند وغږېږي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو سلامونه کوم او بیا د نه مننه کوم چې دلته راغلي بالکل خبره د قام او د ولس شوله نو زه دې قام ته دا وایم چې دا حق الله تعالی هېچا ته نه دی ورکړی چې انسان دی بل انسان ته کافر وایي یا د ملحد وایي چې څوک د وطن خبره کوي د قام خبره کوي د اسلام خبره کوي د وطن خبره کوي د خپل حق خبره کوي نو دا حق نه لري چې هغې ته د کافر وایي یا د ملحد وایي نو د دې علم صرف الله تعالی سره دی چې څوک کافر دی او څوک مسلمان دی نو زه یې ټول ته وایم چې چېرته دا خبره کېږي د ملحد او د کافر چا باندې ټاپه لګېږي د هغه ځینه پاسېږي هغه ځینه ځئ ځکه دا په ټولنه کې خرابۍ جوړوي مننه کوم درنو مشرانو ډېر ښایسته خبرې مو کړې د وطن خبرې مو کړې د اسلام خبرې مو کړې د قام خبرې مو کړې د ولس خبرې مو کړې نو تاسو نه ډېرې زیاته مننه کوم او خوشحاله اوسئ او زه د خپل ولس ته هم دا وایم چې دا پیغام تر کوره پورې ورسوئ چې ټول ترې خبر شي چې د ټاپو لګولو حق هېچا ته هم نشته او د دې علم الله تعالی ته دی چې څوک کافر دی او څوک مسلمان دی نو الله پاک ته الله تعالی هم همدغسې په اتفاق لره او الله پاک دې دا وطن آباد کړي نو تاسو وایئ چې امین او په دویم پړاو کې به دا خبره وکړم درته ملا صاحب هیبت الله چې دا ولس دا غریب ولس او دا خوار ولس په تاسو باندې غټ اعتبار لري چې دا اعتبار دنه خراب نشي زه تاسو نه خواهش کوم او دا هیله درنه کوم چې د جنکیانو مکتبونه خلاص کړئ او دې غریبانان او دې غریب ولس ته د کار زمینه برابره کړئ نو دا به ستاسو ډېره مهرباني انشاءالله اشرف غني صاحب تاسو ترې نه پیغامه شئ انشاءالله بس موږ به خپلې خوارانې کوو الله پاک وایي ته حرکت کوه زه به پکې برکت وچوم نو انشاءالله تعالی چې د خیر سره مکتبونه ورته خلاص کړو او دا کار هم ورته برابر کړو او په دې خبره موږ هم پوهېږو چې نن سبا د میډیا زمانه ده او دا په تېر افغانان نه دي څنګه چې 20 کاله مخکې وه که نن هم پرې زور راوستو نو سبا د خیر سره بیا دا خلک راپاڅېږي زموږ په سر هم نو موږ به کوشش کوو چې دا خلک د خیر سره موږ نه خفه نه شي بالکل ملا صاحب هیبت الله خبره داسې ده چې نن سبا د میډیا زمانه ده او په میډیا کې به سل نفرې ناست دي او د دې ټولو خبرو حل همدا دی چې د خیر سره او تاسو ته سترګې هم دي چې تاسو ورته مکتبونه راخلاص کړي د کار زمینو ته برابره کړي او د خلکو ته ازادي ورکړئ ځکه په دې خلکو باندې سختي راوستل او په دې 2024 کې او په دې د میډیا زمانه کې نو دا به ډېره سخته شي ملا صاحب نو کوشش وکړئ چې د دې خلکو سره په نرمه ژبه وچلېږي او خپل عسکرو ته هم وایي چې دې خلکو سره په نرمه خبره وچلېږي ځکه هسې نه ښویه ښایسته بیا د وطن کې خرابۍ رامنځته شي مننه کوم درنو مشرانو تاسو ډېر درنې خبرې وکړي الله تعالی تاسو ته ډېر عمر درکړي نو زه به دا خبره هم واضحه کړم دې خلکو ته چې زموږ دپاره انسانانو دپاره مسلمانانو دپاره اسلام او هېواد دواړه مهم دي ځکه دې کې اول او دویم نشته ځکه الله تعالی زموږ د انسانانو نه مخکې اول ځمکه پیدا کړه دنیا پیدا کړه او بیا ورته انسانان پیدا کړه چې په دې ځمکه باندې وګرځېږي او بیا د انسانانو دپاره دین راولې کړو اسلام راولې کړو چې د الله تعالی عبادت وکړي نو د دې نه ظاهره خبره ده چې دا دواړه زموږ دپاره مهم دي او الله تعالی زموږ دپاره پیدا کړي دي نو د دې کې که دې کې یو دانه زموږ د ژوند کې نه وي نو ژوند مشکل دی نو الله تعالی په خپلو کارونو ښه پوهېږي مننه کوم تاسو ټول ډېر درنو مشرانو مننه کوم ملا صاحبانو الله تعالی تاسو نور هم همت درکړي چې دې ټولنې ته کار وکړئ دې هېواد ته کار وکړئ او الحمدلله دا خلک چې دي مسلمانان دي او د نړۍ د خلکو نه ډېر ښه مسلمانان دي الحمدلله ټولې دنیا نه په افغانستان کې الله تعالی ته ډېره سجده لګېږي نو تاسو نه هم دا خواهش کوم چې په آخره کې چې دا خلک پرېږدي خپله مرضۍ باندې ژوند وکړي په آزاد فضا کې ژوند وکړي ځکه الله تعالی دا دنیا ډېره غټه پیدا کړې ده د انسانانو دپاره مسلمانانو دپاره او د خپلې خوښې ژوند یې ورکړی دی نو مننه کوم د ښه او بد فیصله د الله تعالی په لاس کې ده نو تاسو نه هم خواهش کوم چې دا خلک آزاد ژوند ته پرېږدي ملا صاحبانو ډېره زیاته مننه کوم او ولس ته هم پیغام ورکوم چې خپل حق وغواړئ او په خپل حق ته همیشه ودرېږئ نن که دا ملا صاحبان دي که دا سباییم نه یعنې دا خو خپل خلک دي پردي خلک به در باندې راغلي هغه به در باندې هم ظلمونه کوي نو کوشش وکړئ خپل حق ته همیشه لکه د ستنې په شان دی لکه د غر ودرېږئ مننه کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو